نن د چنګاښ شپږویشتمه په افغانستان کې د لومړني جمهوریت د ټینګښت ورځ ده. 53 کاله پخوا په دغه ورځ د افغانستان د پاچا محمد ظاهر شاه د تره زوی او اوښي محمد داود خان د یوې سپینې کودتا په ترڅ کې واک ونیو او شاهي نظام یې په جمهوریت واړاو. دا مهال پاچا د درملنې لپاره له هیواده بهر و. کودتا نسبتاً آسانه بریالی شوه، خو د ځینو له نظره دغې سپینې کودتا وروسته په خپله ګېډه کې په توپاني بڼه داسې خونړۍ پیښې راپورته کړي چې تر نن پورې افغانستان پور پرې کوي. څو چې دا ځمکه اسمان وي، څو چې دا جهان ودان وي، څو چې ژوند په دې جهان وي، څو چې پاتې یو افغان وي، تل به دا افغانستان وي. تل دې وي افغان ملت، تل دې وي جمهوریت، تل دې وي ملي وحدت. دا د افغانستان د لومړني جمهوریت ملي سرود چې د دغه نظام روحیه یې تمثیلوله، پیاوړی او ژوندی ملت پالنه. محمد ظاهر شاه 40 کاله حکومت وکړ او دغه اوږده دوره ظاهرا آرامه. یو شمېر مورخان وایي چې محمد ظاهر شاه د مختګ او ریفورم راوستلو په برخه کې د اعلی حضرت شاه امان الله بیړه او برخلیک مخې ته ایښي او د یوې تاریخي تجربې په توګه د قرار مختګ او آرامي ویښتیا او روښانتیا هڅې کولې چې په وړاندې مخالفتونه ونه شي. هغه مهال چې محمد داود یې صدر اعظم و، د ودانۍ او پراختیا څه بنسټي کارونه وشول چې داود خان یې مشهور کړ. د هغه پیاوړې ملي روحیه او تر ډیورند کرښې پورې غاړه پښتنو او بلوڅو په اړه فعال او زغرد سیاست هم د خلکو خوښ و. دا مهال کیڼ اړخي او ښي اړخي ګوندونه ښه په زور کې او ظاهرا محمد داود د کیڼ اړخو ملاتړ ورخپل کړی و. ښایي په کور دننه به دغو عواملو په بدلون کې د هغه کار اسانه کاوه، خو سیمهییز او نړیوال وضعیت بل ډول روان و. سړه جګړه په اوج کې وه او افغانستان د شوروي او لویدیځ ترمنځ د سیالۍ په پوله بدلیده. نوی رامنځته شوي پاکستان په نړیوالو شوروي ضد پوځي سازمانونو کې غړیتوب منلی او دې کار افغانستان ناپلوۍ ته نه پرېښود. که څه هم محمد داود په کلکه هڅه کوله افغانستان له دغو سیالیو وساتي، خو ونه شوه. لومړنی جمهوریت په همداسې شرایطو کې رامنځته شو. راځئ لومړی په دې اړه د نجیب پاڅون پیښلید وګورو. دا څیره چې 53 کاله وړاندې د افغانستان سیاسي نظام بدل کړ. محمد داود خان هغه سیاستوال چې سلطنت یې پای ته ورسوه او د افغانستان لومړی جمهوریت یې اعلان کړ. د 1952 کال د چنګاښ شپږویشتمه هغه ورځ چې سردار محمد داود خان د پوځ د یوې ډلې افسرانو په ملاتړ شاهي نظام نسکور او د افغانستان لومړی جمهوریت اعلان کړ. هغه مهال پاچا محمد ظاهر شاه د سترګو د درملنې لپاره ایټالیا ته تللی و. کودتا د جولای د 14 او 18 ترمنځ شپه پیل سوه. پوځي واحدونو ارک، راډیو افغانستان، دفاع وزارت او نور مهم دولتي مرکزونه تر خپل کنټرول لاندې راوستل. د جولای د 18 سهار محمد داود خان د راډیو افغانستان له لارې د جمهوریت اعلان وکړ. شاهي نظام نږدې 40 کاله دوام کړی و. ظاهر شاه له 1933 کال راهیسې پاچا و. محمد داود خان د هغه د تره زوی، د سلطنت پخوانی صدر اعظم او د پوځ له نفوذ لرونکو سیاستوالو څخه و. داود خان ویلي و جمهوریت د اصلاحاتو، ملي پرمختګ او ټولنیز عدالت لپاره اعلان کړی.
روز اعلام جمهوری ما یک جمله گفته بودم و این بود که در طول مدت مسئولیت‌های مختلف په 1955 کال کې لویه جرګه راوبلل سوه. نوی اساسي قانون تصویب، افغانستان د رسمي جمهوري دولت اعلان او محمد داود خان ولسمشر وټاکل سو. د جمهوري دورې د لومړنۍ جرګې د نمایندګانو په حیث نن ورځ په دې کلاب کښې راټول شوي یاست او د هېواد د نوي جمهوري نظام د اساسي قانون په مسودې باندې د غور کولو وروسته تصمیم نیسي. خو په همدې دوره کې سیاسي ګوندونه محدود او مخالفان تر فشار لاندې راغلل. نن د سرطان د 26مې له کودتا 53 کاله وروسته لا هم تاریخ پوهان د دې پیښې په اړه بېلابېل نظرونه لري. ځینې د اصلاحاتو د پیل هڅه بولي او ځینې بیا باور لري چې همدې بدلون د افغانستان د پرله پسې سیاسي بېثباتۍ لپاره زمینه برابره کړه. خو پوښتنه لا هم پر ځای ده، آیا د چنګاښ 26مه د افغانستان د عصري جمهوریت د پیل ورځ وه او که د هغو سیاسي بدلونونو لومړنی فصل چې هېواد یې د لسیزو بېثباتۍ پر لور یوړ؟ لومړني جمهوریت څه ځانګړنې لرلې؟ په کومو کورنیو، سیمه ییزو او نړیوالو شرایطو کې رامنځته شو؟ ولې ونه پاید؟ آیا په افغانستان کې دودیزه یا عرفي واکمني د خلکو په تاریخي حافظه او ګډ شعور کې لا تر اوسه ژوندۍ ده؟ په دې به له خپلو درنو میلمنو سره خبرې وکړو. له اوس دپاره له موږ سره قدرمن مورخ، شاعر او لیکوال ښاغلی عبدالبهاري جهاني حضور لري او هیله ده چې زموږ همکاران زموږ دوهم میلمه چې د لومړني جمهوري دولت د کابینې غړی ښاغلی پاچا ګل وفادار دی هم له موږ سره دلته حضور بریالی شي او وی لرو له ځانه سره. قدرمن جهاني صاحب، تاسو ته ښه راغلاست وایم. له ډېرې یوې ساده پوښتنې نه به یم پیل کړمه. په دغه ورځ په دغو وختو کې تاسو چیرته وئ او دغه پیښه پرته له دې چې د هغې شاته له د سیاسي مسایلو او د هیوادنیو او نړیوالو پیښو په رڼا کې هغه وګورو، ویڅېړو، په ساده توګه دا څنګه پیښه شوه؟ ستاسو خاطره له دغې ورځې نه څنګه ده؟ السلام علیکم. تاسو ته او تاسو ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته سلامونه. زه په دغه وخت کې په دغه کې وم، په کورس احتیاط کې وم، د عسکري خدمت و چې سهار وختي چې راپاڅېدلو چې راډیو مو ونیوله، وروسته دا په هغه کې دا ترانې وې او راډیو بنده وه. نو ټولو خلکو یو بل ته کتل چې دا څه نکل دی، خو دلته چا راته وویل چې ځکه چې موږ را کورس احتیاط په پلچرخي کې د کوه چارې زریدار سره ډېر نږدې وو، نو چا وویل چې د کوه چارې زریدار څخه دغه وتلي دي، ټانکونه وتلي دي، امکان لري یو لوی تحول منځته راغلی. په دغه خبرو کې و چې یو ګړی وروسته اعلان وشو چې په افغانستان کې ګواکې په هغه وخت کې انقلاب بلي چې انقلاب راغلی دی او سردار محمد داود خان جمهوریت اعلان کړی دی. نو عمومي ذهنیت داسې و چې ټول خلک و دغه تحول ته دغه خوشحاله وه. په هغه ځای کې چې هغه څه صاحبان سبان چې زموږ سره وه هغوی ټوله خوشحاله وه. په خپله د کورس احتیاط ضابطان یا محصلین چې موږ وو هغه خلک ټوله خوشحاله وه. داسې فکر کاوه چې امکان لري د ظاهرشاه دورې د ختمېدو سره د نوو تحولاتو لپاره لاره پرانیستل شي.
خو لا هم موږ نو خبر چې وروسته به څه پیښیږي او دغه ویل سم چې ټول خلک په دغه وخت کې دغه خوشاله او د باندې چې راووتلو موږ یو غړي بعد رخصت کړلو چې ویرون تر راووتلو هم په شهر کې قسم خوشحالي و یعنی داسې سردرګم حالت نو چې څوک وایي چې دا څه پیښه شول دغه انتظار درلودي چې د شاهي رژیم سقوط وکړي او یو نوی تحول راشي. مننه ښاغلی جهاني، تاسو د یو روښان فکر په حیث چې هغه وخت مو تحصیلات درلودل او د یو شاعر په حیث په ملي مسایل مو فکر کاوه. د افغانستان ټولنه که په دوو برخو له فکري پلوه وویشو، یو عام اکثریت دی چې په عرفي حکومت باور لري، پاچا د خدای سیوری ګڼي او جدا له سیاسي حاکمیت څخه یو ډول له عقیدوي پلوه هم شاه د دوی دپاره د احترام وړ دی، او بل خوا ښاري نفوس یا هغه درس لوستي خلک چې له نویو رژیمونو او نظامونو سره آشنا وو، په نړۍ کې تحولات څارل، جمهوریت پیژانده، لیبرال حقونه پیژندل، د انسان حقونه پیژندل، او هاخواته چپي جریانونه هم ښه په قوت کې وو. په د شاه له راپرزېدو سره او د نوي جمهوریت له رامنځته کېدو سره طبعا چې تاسو خو په ښار کې وئ او دغه ښاري نظر به ډېر زیات تاسو ته ښکارېده چې خلک خوشحاله دي او د دې هرکلی کوي. اما آیا یو ډول نوستالژیک حسرت د شاهي نظام لپاره خلکو درلود؟ خو په تیره بیا په کلیو کې چې بیا وروسته کله چې پیښې خونړۍ شوې د دغه اکثریت نظر یو ډول عام شو او اغیزې وکړه چې ګواکې نه مو درته ویلې چې پاچا مه راپرځوئ، دا یې نتیجه شوه. دغه څه مو هغه وخت کې احساسول تاسو؟ د فتن نه ولې ډېر ژر، خو البته د کودتا عوامل دغه دوه شخصیتونه و چې یو اعلیحضرت محمد ظاهر شاه او په مقابل کې داود خان و. که تاسو وګورئ ظاهر شاه 10 کلنه دوره په دغه وخت کې پای ته و، مقصد 10 کاله ظاهر شاه د خپلو کاکاګانو تر یا د کاکا د زوی داود خان تر سیوري لاندې پاچاهي وکړله. چندان یې د پاچاهۍ سره لکه علاقه چې نه درلودله، هغسې چې یو شرقي پاچا د پاچاهۍ سره علاقه لري، ده هغسې علاقه ونه ښودله. نو په مقابل کې بیا داود خان چې و، هغه د ده بیخي برعکس شخصیت و، هغه بیخي د قدرت چا خبره لیونی و. نو هغه په دغه کې ورته ناست و، په څوک کې ورته ناست و. وختي چې اعلیحضرت محمد ظاهر شاه داود خان د کار څخه لیرې کړي یا په اصطلاح درباري کورتا ورته وکړله، نو البته د ظاهر شاه د مخکې 10 کلنه دوره هم د کورتاو دوره ده. اشرف خان ته کورتا وکړله، شاه محمود خان راغی، شاه محمود خان دیموکراسي راوستله، شاه محمود خان ته کورتا وشوه، داود خان راغی، داود خان یې لیرې کړي او یعنې دا درې سره په درباري کورتاو کې دغه سوی و، د منځه تللې وه. دغه 10 کلنه دیموکراسي چې ډېر خلک یې اول خو ډېر خلک د ظاهر شاه دغه 40 کلونه د افغانستان لپاره طلایي دوره و، د ارامي دوره بولي، او دغه وروستي 10 کلنه دغه چې وروستي 10 کلنه دیموکراسي چې وه، واقعا موږ په هغه وخت کې په دغه کې وو، په مکتب او پوهنتون کې وو، یعنې رښتونې دیموکراسي وه. د بعضې خلک چې په نامه دیموکراسي بولي هسې خبرې کوي. چپیانو په دغه وخت کې ډېره دغه وکړله، استفاده وکړله د ظاهر شاه پر ضد باندې وبخښئ
قواوي چا خبره راغونډې کړلې په مقابل کې داود خان چې وو داود خان دغه عقل چنداني په کار وانه چاوه چې زه خپل د کاکا زوی د منځ وړمه دا چا په وسیله د داود خان سره تقریبا ټول کوونه وایو نو تقریبا ټول وایو چې چپی قواوي دغه سره ملګری وي ټول هغه منصبان و چې په شوروي اتحاد کې تحصیل کړی دغه ساسي اوسنۍ کیفیت که خراب می وصلک بخنه غواړم جهاني سم مهرباني تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ او نو دا تاسو چې نوم واخستي دا تاسو محترم ملما پاچاګل وفادار دا یو دغه سړیو ملي سړیو دغه ډول ملي او آزاد فکر څښتنان د داود خان سره په کورتا کې نور بیانو ملګری زیاتره منظم پرچمیان و او زیاتره منظم دغه خلکیان و او دغه خلکیان و چې ورسته بیا داود خان چې خبره کوره مور خراب کی او په افغانستان کې د خونړیو پیښو لړۍ پیل شوله په دې کې یوازې البته د ظاهر شاه ملامت نه دي په دې کې یوازې داود خان ملامت نه دي په دې کې تر ډیره ځای پوري غربي هیوادونه او په غربي هیوادونو کې په تیر بیا امریکا ملامت ده چې ظاهر شاه داود خان شاه محمود خان دي ټولو حتی نادر خان دي ټولو د امریکا څخه د مرستو غوښتنه کوله د نظامی مرستو غوښتنه کوله د اقتصادي مرستو غوښتنه کوله خو امریکا دا څنګه لري چې د افغانستان د شوروي اتحاد د نفوذ ساحه ده حسنه چې کوم ورته کومونه ورکو شوروي اتحاد ونه توريزي یا چا خبره راونه پاریږي د بل خواته د سنټو د سیاټو تړونونو چې هغه کې ایران او پاکستان برخه درلودله او رهبری د امریکا په لاس کې و نو امریکا هیڅ وخت و افغانستان ته پر پاکستان باندې ترجیح نه سوی ورکولای د غرض افغانستان ته پر ایران باندې ترجیح نه سوی ورکولای نو افغانستان یو ولې تجرید کړی و یو خاطر مثلا د جورج مګي د یو کتاب ماته پروتي جورج مګي په هغه وخت چې سردار نعیم په امریکا کې سفیر دی او د شاه محمود خان صدر اعظم دی د خپل لیکي دا جورج مګي په خپل لیکي وای زما دوست سردار نعیم راغی دغه دفتر ته او زموږ څخه د نظامی مرستو غوښتنه وکړه او د غوښتنو ترڅنګ دا خبره سره زیاته کړله چې چیرې تاسو موږ په حکومت باندې کې موږ مجبور یو چې د حکومتونو د شوروي اتحاد څخه واخلو نو دای و د خپل خبرې ته متوجه نه دي څنګه د ما چې سړی ماڅونه توهین کې په دا غړي کې ما د خپل سکرټري ته ټلیفون وکي او یې ته ویل چې ما ته شوروي د سفارت لمبر راکې هغه چې لمبر راکې ما خپل لمبر ودغه ته ورکې او سردار نیم ته ورکې ما نه لاسي آزاد نو سردار نیم وای خندل ما هم خندل خدای چې سردار نیم بیچاره بل ته څونه توهین احساس کړی او هغه توهین پر ځای منکر کړیو ادي چا خبر خندلی نو امریکا د ځان د افغانستان څخه کښلی وو فقط هاشي د هلمند د پروژې یو کومه ورکړی و یا مسله چې سړک مړک پر جوړ کړ په دغه صورت کې افغانستان د شوروي غونډې یو قدرت په مقابل کې دغه نسوي کولای مقاومت نسوي کولای بیا خصوصا دغه چې خودخواه سره لکه داود خان چې هغه د خپل هغه د قدرت نیولو لپاره د هر چا څخه کار اخیستی او دغه څخه په دا خاطر باندې کورتا کامیاب شول او د آینده خونړیو پیښو یو پیلامه اکشوله نو ورسته طبيعي خبره ده چې ډیر ژر خلکو په دغه بش ارمان کاوه په ظاهر خان بش ارمان کاوه خصوصا منورینه مننه
مننه قدرمن جهاني صاحب. زه داسې فکر کوم له نیکه مرغه چې له موږ سره د لومړني جمهوریت د کابینې غړی قدرمن وزیر صاحب پاچاګل وفادار هم اوس حضور لري. ښاغلی وفادار صاحب تاسو ته هرکلی وایم، هر کله راشئ. زموږ بحث نن د چنګاښ د میاشتې 26 د افغانستان په معاصر تاریخ کې د محمد داود خان په مشرۍ د لومړني جمهوریت د ټینګښت ورځ او تاسو په دغه جریانونو کې وی حضور مو درلوده، له داود خان سره مو نږدې کار کړی دی، د هغه د کابینې غړي وی. موږ سره بل میلمه قدرمن جهاني صاحب دی، هغوی د خپلو خاطراتو او د دغو ورځې د پیښېدو په اړه معلومات راکړل او دا چې په کوم څه ډول داخلي شرایطو او نړیوالو شرایطو کې دغه پیښه شوه او خلکو څه فکر کوه. اوس به له تاسو واورو ښاغلی وفادار، تاسو داود خان څنګه پیژانده او بیا که د دغه بدلون یا تغییر یا کودتا په اړه هم خپل خاطرات موږ سره شریک کړئ. څه پیښ شول؟ څنګه نوی جمهوریت یا لومړنی جمهوریت ټینګ شو په افغانستان کې؟ نوال صاحب دغه ځای کې زه دغه پرده ده د ما په تلیفون باندې نه پوهېږم دی چې ګوته ماپ کوئ، زه تاسو نه وینم. تاسو هم موږ وینو قدرمن وفادار صاحب، او هم مو غږ اورو، هم مو تصویر او هم مو غږ، دواړه ډېر ښه دي. مهرباني او تاسو ګټه وکړه، ما نقص وکړ. بس تاسو ته لکه چې موږ نه ښکارو، بس دا موږ څه ګټه وکړه دغه هم ښه دي چې دا ستا مخ مې ولیدي چې د ډېره وخته مې یادېدلې، وختي مې هم ستا یادولې وکړه. زه خپله پاچاګل وفادار ته ډېر زیات احترام لرم، ډېر درناوی ورته لرم، یو له پاکو سپېڅلو او وطن پرستو انسانانو څخه. بالکل. مهرباني وفادار صاحب، تاسو خپل یادونې په دې برخه کې مهرباني وکړئ. زه خو لوال صاحب اول تاسو ته بیا ما ډېر نږدې دوست، قدرمند دوست او عالم او لیکوال او وطن پرست هر څه چې وایي د جهاني صاحب ډېر سلامونه وایم. تاسو تخنیکي همکارانو ته او څوک هم چې ویني ټولو ته اول سلامونه وړاندې کوم. نو تاسو پوښتنه زه داسې پوښتم داود خان شخصیت به راکړه وغږېږم. او ما ویلې چې وفادار صاحب تاسو له هغه سره همکار پاتې شوي یاست. اول داود خان څنګه یو شخصیت و او بل دغه پیښه د جمهوریت د ټینګښت کودتا څنګه پیښه شوه، په هغه ورځو کې څه پیښ شول، ستاسو خاطرات څه دي؟ زه به یو عرض وکړم چې تاسو به ما اورېدلي، ما هم اورېدلي دي چې فلانی دومره نیک سړی دی چې څه ځان ته غواړي بل ته هم غواړي. مګر ما په ژوند کې یو سړی تر نن ورځې لیدلی دی، یو سړی چې داود خان و، هغه څه یې ځان ته غوښت چې اول یې خلکو ته غوښت بیا یې ځان ته غوښت. دوم سړی ما په دنیا کې بیا نه دی داود خان، اول خلکو ته غوښت بیا یې ځان ته غوښت. همدا سبب و چې زه به لوال صاحب یو عرض درته وکړم چې زه د کوچنیوالي سره ورسره معرفي وم، مګر کله دی چې په کور ناست و، متاسفانه موږ افغانان چې چا پرم ښه کېږي بیا اول نه اخلو، دته څوک کور ته نه ورتلو. زه د اخره 2 کالو کې داسې جمعې ورځ به نه وه چې زه غیر حاضر شوی یم، حتما به ورتلم. دا به نږدې ډېرو شیانو ما پوښتنه هم ترې کړې ده چې شی چې لازم ورته وي. نو دا داسې دی په هغه باندې اساس چې ما درته وویل چې اول یې د نورو غم خور، د هغه په خوشبختي کې خپله خوشبختي ګڼله. اول یې د ظاهرشاه سره په خصوصي ډول چې دی له صدر اعظم شوی نه و، لږ نه مخکې بیا چې صدر اعظم شو، دغه شیان یې ورسره مطرح کړو چې موږ په افغانستان کې باید عدالت اجتماعي راولو، شروع د خپل ځان نه وکړو. دا یې مشخص کړي وو چې هغه امتیازات چې فعلا شاهي کورنۍ لري که د تا دپاره 2 چنده 3 چنده هم شي، زه هېڅ مخالفت نه لرم. مګر دا عادلانه نه ده چې دا ټول هغه که شریک کړي دي خپل ترونه د ترو زمن، دغه بیا هغه د عادلانه نه دی. په دغه کې زه هغه لرم دا باید وباسو. یو
دوم هغه وخت را رسېدلی دی چې موږ دغه قدرت خلکو ته انتقال. اول خبره دغه د ده سره یې مطرح کړې وه، دغه چې په هغه باندې په خصوصي شکل یا په هغه باندې نتیجه ورنه کړه چې صدر اعظم شو، 10 کاله یې صدارت وکړ، بیا دغه نتیجې ته ورسېده چې تر څو په قانون کې موږ تغییر رانولو دا مملکت په دغه پخواني قانون اساسي باندې نه چلیږي. یو دلیل یې دا و چې ټول واک د یوه سړي سره و، شورا، قضا او حکومت محدود هغه لرل، دغه واک یې لرل په قانون کې. بیا په دغه حصه کې ورسره وغږېده، د مسوده هم ترتیب کړې وه، دا یې وراسه کړې وه، خلاصه دته یې نه منفي ځواب ورکړی و نه مثبت. نو 19 کاله د صدارت چې پوره شو، بیا د خپل کابینې سره د مشوره کې دغه مسوده وراسه کوي چې دغه به موږ ولګو اوس په رسمي ډول، بله هغه به نتیجه ورنه کړه په شخصي خبرو کې، دا د رولشاته لیږو چې هر څه ځواب راغی. بل چارت یې دا یې کوي چې که چېرته شاه موږ ته منفي ځواب راکړو، زه د خپله کابینې استعفا وړاندې کوم او په راتلونکي به بیا د شاه سره په دولتي چارو کې موږ هغه نه همکاري به نه ورسره. دا فیصله هم ټوله په هغه سره وشوه، په رای هغه سره ټوله یوه رایه ورکړه. بالاخره 40 ورځې تېرېږي، ځواب نه راځي، دا تقریبا یو تعامل دی 40 ورځې چې تېرې شي معنا د رد لري. داود خان خپله استعفا وړاندې کوي، نو هغه بیا خوشبختانه وي متاسفانه وي چې همکاري به نه کړو، بیا ډاکټر یوسف د صدارت وظیفه کمه وظیفه هم له هغه ته آماده کېږي، مخته ځي. هغه نه وروسته داود خان منتظر و چې په هغه کې باید تغییر راشي، په دغه د واک په حصه کې اساسي قانون جوړ شو. داود خان ته یې وراسه کړی و چې دا قانون څنګه دی. په یخ کې یو شی داسې هغه کړی و چې تقریبا هغه قانون و، بیا یې خاندان شیعي په پخواني هغه باندې تاثیري کړی و چې شیعي خاندان څوک دی، مګر په یوه فرق سره چې دی په سیاسي پوستونو باندې کار نشي کړی، اما خاندان هغه شیعي خاندان و. په دغه ځای کې د دی دغه جنجال په یوه فکر وکړ لکه چې خلاص شي، مګر د جریان د کار کې داسې کار وشو چې شاه اوس یې خدای وبخښي د کوچنیوالي نه بیا تر دغه وخته پورې یې د کار سره چندان علاقه یې نه لرله. د کار د ده کارونه چې وو زوم یې و سرداروالی یې باله، دغه اصلي قدرت د ده په لاس کې شو، حکومت ده اداره کوه. دغه شی چې و به داود خان بیا خدلګده. خلاصه چې کله پوه شو چې دا خبره په پخواني شکل روانه ده، قانون به یو رقم جوړ ده قانون کې، مګر په عمل کې د پخوا نه نور هم بیا بدتره شو. داسې مجبوري کې چې هغه د په افغانستان کې یو تحول راولي. نو په دغه تحول کې د یو لوی چې رښتیا خبره وي سیاسي او لوی اعتبار خو نشو ورته ولی، لوی ریسک خطر یې قبول کړ. خاطر دغه و دی په کور ناست و، نظامي قوت یې نه لرو او د کودتا نیت یې وکړ چې اولین وارې د ورور سره مطرح کړې وه، هغه دغه شی ورته ویلی و چې وروره ته که په هغه کې وایي قدرت کوي، وزیر دفاع وي یا وخت صدر اعظم وي، دا کار که د اوس نه کېږي. بیا ده ویلی و چې ما تصمیم نیولی دا کار کوم. د خلاصه ده چې دا کار وکړو، اما چې مخکې یو عرض وکړ چې اول یې د خلکو ګټه غوښته، بیا د ځان د فامیل نم د فامیل د شخصي ګټو نم ته تیر شو، د ځان هم د خطر په ځان قبول کړه. د کودتا یو خدای زه چې اوس تاسو ته وایم کال درم دلچسپ څنګه د شیان راغله، مګر په عمل کې شکې یو شرط دغه د سر نه به تیریږي چې یو شرط دغه ده، د خطر په ځان قبول کو. نو د داسې تصمیم ونیو چې داسې وخت رسېدلی دی چې د سیاسي قدرت د شخص نه
باید واخیستی شي د ملت په واک کې شي. همدغه سبب و چې د کودتا نیت وکړ. مننه. ښاغلی جهاني، په دغه وخت کې په نړۍ کې د سړې جګړې اوج کې ده په خپل، او تر ټولو مهمه مسأله دا ده چې شوروي او د غرب بلاک په دې سیمه کې په کلک رقابت اخته دي. نړیواله دویمه جګړه پای ته رسېدلې، اما له هغه نه وروسته تبعات په دریمه نړۍ کې قوي دي. داود خان د عدم انسلاک او د بیطرفۍ د نړیوال جوړښت یو له مهمو غړو څخه ده. دغه رقابتونه بیا وروسته د داود خان د جمهوریت باندې څومره اغیز درلود ستاسو له نظره، او ولې د داود خان هغه هڅې چې د عدم انسلاک او یا د بېوسلې کولو د نړیوالو هڅو په برخه کې یې له نورو نړیوالو مشرانو سره درلودي تقریبا بې نتیجې پاتې شوې، بلکې یو ډول د سقوط ته دغه بیړه هم له قدرتونو سره ډیره شوه. آیا دا واقعا یا په هغه وخت کې افغانستان د په مشرۍ په سیمه کې د دغه انډول او د سیالۍ دپاره یو خطر ګڼل کېده؟ داود خان داسې کار نه دی کړی چې چاته دې خطر متوجه کړي یا چا د هغه څخه خطر احساس کړی وای. خو ما وختي درته وویله دا لوی دوپرې په خپل تاریخ کې هم دا خبره کوي چې موږ افغانستان د شوروي لمنې ته وغورځاوه، او که سبا شوروي یو حرکت کوي او یا د شوروي طرفدار رژیم په افغانستان کې راځي، موږ امریکایان به دغه مسؤل یو. داسې وخت راغی چې امریکایانو په دا 15 کال جمهوریت کې هم د داود خان سره چنداني کومکونه ونه کړل، او په مقابل کې داود خان د ایران او د پاکستان سره د روابطو په ښه کولو کې تر اندازې زیات مخته ولاړی. حتی د بوټو کې وویل د صمد غوث په کتاب کې نوشته دي په خپل هم ورسره و بوټو کې وویل چې موږ د پاکستان په خاوره باندې دغه نه لرو، دعوه نه لرو، او د پاکستان کې اوسېدونکي پښتانه او بلوچستان چې دي هغوی د پاکستان په اساسي قانون کې دننه او د پاکستان په خاوره کې دننه خپل حقوق غواړي. او دغه ورته وایي بوټو په جواب ورته وایي چې ما تصمیم نیولی دی چې پښتنو او بلوچو ته حقوق ورکم. حتی لا ورته وایي چې زه نه پوهېږم چې ولې دا پښتانه خپله سیمه پښتونستان ونه بولي او ولې ونه بدلی شي. تر دغه اندازې پورې دا روابط داود خان دغه کړله بهتره کړله یا د بهتره کېدو په تلاش کې و. خو داسې خبره ده چې داود خان د خپل قدرت په دغه وروستیو 2 کلونو یا 3 کلونو کې د چپیانو تصفیه شروع کړله، د هغو څخه خطر احساساوه. البته په دې وخت کې کار تر کار تیر و، کار ځکه تر کار تیر و چې چپیانو په اردو کې دونه نفوذ کړی و او د په دوره کې ملکیانو یې په دغه کې په خلکو کې دونه ریښې ځغلولې وې چې داود خان مقاومت نسو سره کوله. که څه هم د کوشش وکړي چې د انقلاب ملي په نامه یو حزب جوړ کړي، مګر دا خو تاسو ته معلومه ده چې دولت چې حزب اعلان کړي بیا خو نه هر څوک د هغه غړیتوب ته وردانګي، نو هغه خو بیا پر ایډیولوژي او پر سیاسي قربانۍ باندې بنا حزب نه دی، بلکې هغه فقط پر امتیازاتو باندې بنا حزب او کوم خاص مرام شی هم معلوم نه و. تاسو ته معلومه ده خو په دا منځ کې دا د میر اکبر خیبر د وژل کېدلو کیسه هم منځته راغله او خلکیانو مظاهره وکړله. داود خان
پر خلکیانو باندې حمله وکړه، د دوی رهبری کسان بندیان کړل، خو پر فوج هیڅ غرض ونه کړ. حال دا چې اصلا فوج خطرناک او د بدیله په دې کې و چې هغه د خلکیانو حفیظ الله امین چې د ټول فوج قدرت بیا یا ارتباطات بیا دغه سره حفیظ الله امین یا هغه ټول شته کې چې د نور خلکیان یې بندیان کړي و بندي نه کړي. نو د داود خان رژیم هم دغه چې د سوستپایي رژیم لکه د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه چې او څو ضابطانو چې البته ټول حزبي ارتباطات درلودل، داود خان تر صاحب منصبانو چې داود خان انتخاب کړي و، خصوصا سردار حیدر یا مثلا غوث الدین فایق، دا ډیر بې ارادي خلک و، ډیر بې اداري خلک و، پر هغه باندې داود خان ته کړی و، یا مثلا پر کجیر نورستاني باندې چې هغه یوازې داود خان ته دغه درلودل وفاداري درلودل، په خپل ویل کېدل چې ضمن الله په اداري لحاظ هم دغه سړی دی فاسد سړی دی، په دوی باندې تکیه وکړله. بعضې ملي عناصر یې حتی لکه میوندوال غوندې دا د عبدالرزاق خان غوندې دا خلک یې د منځه هم یوړل. نو خپل پایې په خپل دغه کړي وې، کمزوري کړي وې، او فوج وکولای شوای چې د خلکیانو د پرچمیانو تر رهبري لاندې داود خان ته سقوط وکړ. او ډیره زیاته مننه. زه نه پوهېږم چې زموږ بل قدرمن میلمه وفادار صاحب فکر کوم نه دی لا وصل شوی چې دا پوښتنه مو هغه نه کړې وای، مګر اوس تاسو یادونه مو وکړه جهاني صاحب وفادار صاحب په یوه دوره هلته د سرحدونو چارو وزیر هم پاتې شوی و. موږ چې څومره اسناد کتلي دي، داود خان د خپل صدارت پر مهال یو شمېر ډېر جدي لیکونه چې دا چاپ شوي هم دي اعلیحضرت ظاهر شاه ته لیږلي وو، او په هغه کې د پښتنو او بلوڅو د خود ارادیت او د هغوی د حتی د استقلال او حتی د یو مستقل هیواد یا افغانستان سره د بیرته یو ځای کېدو د نهضت د ملاتړ سپارښتنې ورته کړي دي، تشکیلات ورته وړاندیز کړي دي، کړنلارې او تګلارې ورته وړاندیز کړي دي. دوه شیان چې د داود خان د واک ته رسیدو په کلونو کې مهم ګڼل کېږي. یو وایي چې پاچا د ډیورند کرښې غاړه پښتنو بلوڅو ته ډیره پاملرنه نه کوله، او برعکس داود خان په دې برخه کې ډیر په اصطلاح جدي وو او په دې برخه کې طرحې درلودې. او بل هم له ایران سره چې تاسو هم ورته اشاره وکړه د اوبو مسأله وه، ګواکې د هلمند له اوبو څخه سره له دې چې اوس هغه تر ټولو ښه تړون ګڼل کېږي، مګر هغه وخت یو شمېر مخالفینو د دې پر خلاف یو سیاسي غږ پورته کړی و. دغه دوه پیښې ستاسو د یادښتونو له مخې څومره د شاه په کمزوري کولو او د داود خان په مطرح کولو کې مرسته وکړه؟ د هلمند اوبو مسلې د ظاهر شاه د سقوط په برخه کې یا د ظاهر شاه د محبوبیت کمولو په برخه کې ډیر لوی رول ولوبوي. په داسې حال کې چې د هلمند اوبو قرارداد کله چې شهید داود خان قدرت ته ورسېدی، هغه په دې برخه کې بیا هیڅ اقدام ونه کړي، او حتی تقریبا هغه عین معاهده چې وه هغه د ایران سره ومنله، غرض یې ورسره ونه کړي، او پاتې شوله د پښتونستان مسله یا د پښتنو د بلوڅو د حقوقو مسله، خصوصا د پښتنو د حقوقو مسله د امیر عبدالرحمن خان د زمانې څخه بیا د ظاهر شاه تر زمانې پورې زموږ هیڅ سمامدار
د دې مسؤلیت څخه لاس نه دی اخیستی. ټولو کوشش کاوه چې د پښتنو لپاره حقوق واخلي او یا دغه خاورې چې د افغانستان څخه غصب شوی دی بیرته د افغانستان سره وتړي. البته د اعلیحضرت محمد ظاهر شاه په زمانه کې د غسر د پښتنو سره کافي زیاته مرسته کېدله، د بلوچ سره کافي زیاته مرسته کېدله. موږ په افغانستان کې وو، په هغه وخت کې د اخربخش مرۍ وو، دغه شیرو مرۍ وو، د غوث پزنجو وو، دا خلک افغانستان ته راتلل. دلته بیا کله کله یو توپنچې موبنچې و دغه شی لا هم ورسره وړي. او د پښتنو مشران چې و لکه باچا خان په دغه کې اوسېدی، په جلال آباد کې اوسېدی، اجمل خټک و مثلا، تور لالی و، دا کسان و، دا صوفي جمعه خان و، دا کسان و، افراسیاب خټک و، دا ټول افغانستان ته راتلل. د افغانستان څخه لږ تر لږه که یې وسلې نه اخیستلې، کم از کم مالي کومکونه ورسره کېدل. د پښتونستان لپاره تاسو ته معلومه ده د خوشحال خان لیسه جوړه شوله. د آزادو قبایلو پښتانه په دغه کې په دې لیسه کې دغه وکړي، زده کړې وکړي. دغه راځي د آزادو قبایلو پښتانه د رحمان بابا لیسې ته معرفي کول. دغه لیسې څخه بیخي ډېر بورسونه د جرمني دغو محصلینو دغه په لاس ورغلل. یعنی ظاهر شاه تر خپل وسه پورې چې اده واس درلودي د پښتونستان د مسؤلیت څخه یا د بلوچ د حقوقو څخه نه تنها سترګې پټې کړې نه دي، بلکې د خپل وسه سره سمې کومک هم ورسره کوه. البته ما وختي درته وویل چې ظاهر شاه لکه د لومړۍ ورځې چې قدرت نه غوښتي، چندانې د قدرت شوقي نه و. په دا خاطر د خپلې پاچاهۍ دغه اول دېرش کاله ټول خپلې کورنۍ د قدرت په لاس ورکړي وو. که اشم خان دیکتاتوري کوله هم یې کوله، که بیا وروسته شاه محمد خان دیموکراسي کوله هغه کوله، که بیا وروسته داود خان بیا دیکتاتوري کوله هغه کوله. ظاهر شاه چندانې رول نه پکې کې درلودي. حتی په دغه وروستي سفر کې چې د ایټالیا ته ولاړ یا د سترګو د علاج لپاره تقریبا د یوه نیمه میاشتې اته دوې میاشتې ورک شو په ایټالیا کې. دلته خلکو دغه ویل چې د ظاهر شاه د دونه اوږد سفر خو څه دغه نه لري، څه حکمت نه لري. حکمت هغه و چې په هغه وخت کې د په غیر حاضري کې دغه وسپله کورتا ورته وسپله. او دا وروسته تحولات چې دي هغه ټول بیا هم زه غرب ملامت بولم چې افغانستان یې د شوروي و خولې تور واچاوه او شوروي بالاخره په دې باندې بریالی شو چې په افغانستان کې ورته ډېره زیاته مننه. بله مهمه مسله د انکشاف او پرمختګ مسأله ده. داسې ویل کېږي چې د افغانستان د زیربناو په برخه کې او د لویو انکشافي پروژو په برخه کې د معاصر تاریخ په اوږدو کې شاید تر اماني نهضت وروسته د سردار محمد داود خان نوم یو له هغو کسانو نه وي چې په دې برخه کې په لومړي کتار کې راځي. هغه که د صدارت په دوره کې لوی زیربناوي پروژې وي، لوی لارې، بندونه، فابریکې، د زراعت په برخه کې، د اوبو لګولو په برخه کې او د معارف په برخه کې هغه ترسره شوي. او بیا وروسته د لویو پلانونو، انکشافي پلانونو په طرحه کولو کې او هغه هم په خپله د افغانستان د متخصصینو په نوښت باندې 15 کلن پلانونه د پا او د توجه په دې کې ډیره مهمه وه. کله چې د قدرت ته ورسېد او کامل اجرایوي قدرت د لاس ته ورغی، آیا په همغه چټکتیا او جدیت یې د افغانستان د انکشاف او اقتصادي توانمندۍ په برخه کې کار ته دوام ورکړ؟ که په دې وخت کې ډیر زیات له سیاسي لوبو سره او له سیاسي په اصطلاح کیسو سره بوخت شو او هغه انکشافي او اقتصادي پلانونه ترې پاتې شول، ولې د ډیرو لویو پروژو د پیل او طرح ابتکار د محمد داود خان له نامه سره تړلی دی؟
د اقتصادي او فرهنګي انکشافاتو او د پروګرامونو مسله یوازې د داود خان یا د ظاهر شاه سره نه بلکې د ظاهر شاه د اکاګانو او د نادر خان د ټولو د نامه سره تړلې ده. په افغانستان کې د بانکونو تاسیسات، د شرکتونو تاسیسول، د کوچنیو فابریکو تاسیسول، د سړکونو جوړول، د پوهنتونونو جوړول، د لیلیو جوړول، د دیهاتي مکتبونو جوړول، دا ټول که هاشم خان دی، که شاه محمود خان دی، که داود خان دی، که ظاهر شاه دی، دا ټول پکې شریک دي. دا ټول په دغو انکشافاتو کې دغه لري، برخه لري. داود خان البته په دوی ټولو کې ډیر فعال سړی و. د جمهوریت په زمانه کې هم د خپل فعالیت ثابت کړي، که څه هم په جمهوریت په زمانه کې خو لا دی یو څه سپین سوی هم و، او د صدارت په زمانه کې خو لا دی دغه و، ځوان و، د انرژي خاوند و، د متخصصینو، د ماهرو کسانو، د باصلاحیته کسانو په استخدام کې هم ظاهر شاه رول درلودي او هم داود خان رول درلودي. روحي صاحب خدای وبخښي، هغه ماته کیسه کوله چې هر څوک چې به د خارجه څخه راغی چې ماسټري به یې راوړې وه، حضرت ظاهر شاه هغه خامخا خپل حضور ته وربلي، او په دغه سلسله کې زه هم وربللی وم. روحي صاحب کیسه کوله، او چا چې به ډاکټري راوړې وه، پی ایچ ډي به یې کړې وه، نو ظاهر شاه به 2 ځله دغه کاوه، خپل حضور ته وربلي او دغه نظریات به اخیستله. دغه راز داود خان هم د علمي کدرونو سره، هم د علمي انکشافاتو سره علاقه درلوده. خو لوی پروژې، لوی اقتصاد غواړي، لوی پروژې، لوی توان غواړي. خو ما درته وویل چې افغانستان هر وخت یو محتاج هیواد و. افغانستان باید یا د غرب یا د شرق کومکونه کړي وای، ترلاسه کړي وای. غربیان و افغانستان ته شاور وګرځول، او شرقیان و چې هغه شوروي اتحاد دي، هغه چې کومکونه ورسره وکړل هغه د غرض کومکونه و. هغه ټوله په زیاتره پر وسله او پر فوج باندې دغه متکي و، او د همدغه وسلو او د همغه فوج په وسیله باندې په افغانستان کې کودتا وکړله. یعنې د داود خان نقص نه دی چې د یا د اقتصادي انکشافات ته شا واړوله او یا فرهنګي انکشافات ته شا واړوله. هغه عین معارف چې د ظاهر شاه په زمانه کې و، داود خان په زمانه کې ډیر چټک دغه سوله انکشاف یې ډیر دغه ډیر چټک و. حتی په زه په هغو وختو پوهنې په وزارت کې دغه مامور وم، په ریاست پلان کې وم. د افغاني متخصصینو سره، حتی د خارجي متخصصینو سره بیخي سوال دا و چې دغه چټک انکشاف دغه ته تاوان وکړي او کیفیت د معرفو په تاوان وکړي. که څه هم کیفیت د معرفو بیا شایي تاوان هم کړی، خو کمیت په خپل ډیر مهم شی و چې داود خان ورته. مننه جهاني صاحب، لنی کمرغه چې وفادار صاحب هم موږ سره دی. بل ځل خراغلاس ورته وفادار صاحب مخامخ پوښتنې ته راځم. تاسو په دغه دوره کې د سرحدونو وزیر پاتې شوي یاست. موږ مخکې د قدرمن جهاني صاحب سره یو اشاره ورته درلوده. داود خان په دې ډیر مشهور دی چې د ډیورند کرښې اغاړه پښتنو او بلوچو د حقونو مدافع پاتې شوی او په دغه برخه کې جدي وو، که د صدارت په وخت کې وو او که بیا د جمهوریت ریاست په وخت کې وو. تاسو چې له هغه سره نږدې پاتې شوي یاست، د دغه ملي سیاست په اړه ستاسو نظر څه دی؟ څه داسې ټاکلي او مشخص اقداماتو چې په دغه وخت کې ترسره شول؟ نوال صاحب داسې ودای چې داسې دوه خبره به صدارت په وخت کې د حکم دا چې کله صدر اعظم شو د وظیفه واخیسته، په یو وخت کې لویه جرګه راوبلله. لویه جرګې په یو وخت کې 2 فیصلې وکړې. اول فیصله یې دغه وه چې د ډیورند خط په رسمیت نه پېژنو. یو دومه فیصله یې دا وه چې حکومت ته یې واک ورکړ چې د اردو دپاره هر ځای چې لازم وي اسلحه باید واخلي.
نو را به شو د عملی شی وکړو د په دغه ځای کې هدف دغه شی و دغه فیصله خبره چې لوی جرګې ته واچوله چې په افغانستان کې د ډیورنډ ختم واک د رئیس جمهور پاچا او د پاچا سره هم نه وي که رئیس جمهور وي رئیس دولت د دولت مشر شته دغه د واک نه خبره لوړه وي لوی جرګې دا فیصله وکړه چې موږ هغه د ډیورنډ خلک په رسمیت نه پېژنو را به شو د جمهوریت دورې ته دا کار د په یو وخت کې شروع کړی و د افغانستان د پاکستان روابط په خلپړ شوي وو د جمهوریت په وخت کې چې بیانیه ورکړه د اول د جمهوریت چې کامیاب شو په اولینه بیانیه بیا یو شی ذکر یې وکړه چې موږ د ټولو دنیا سره نیک روابط غواړو اسانه روابط غواړو د پاکستان سره یو سیاسي اختلاف لرو بیا هم د پښتنو او بلوچو مسله یاده کړه نور کله چې زه موظف شوم البته د ما پوښتنه وکړه چې ما وظیفه به څه وي دغه او ما ته راوسپارله شو د بیا وویل چې دا شال دی چې یو شی چې هغه سړی واقعیت ته وګوري په واقعیت باندې یو شی ولاړ وي حال یار انتخاب کې دا صحیح ده حق چا په زاریو نه دی غوښتی وایي یا چار څه وکړي تر څو پورې چې حق په زور باندې وانخلې په بل رکب باندې دا نه کېږي دا کار نور اوس که څوک د تا نه اول خو عفه غواړم د پښتونستان مسله په مجلس کې هم چا څه نه مطرح کوله مجلس وزرا کې نه مطرح کوله نو دا د کې و چې که چیرې که دا خبره یادېږي موږ بیا دا خبره نه راځګو چې ډیورنډ خط څنګه شو څنګه وشي څنګه د ونه شي موږ پرېکړه کړې چې نه یې منو نو که دا بیا بېرته موږ راځګو خو دا معنی چې موږ یو لکه شی چې بیا منې نو پاکستان هم البته دی هم دغه موقف فعلا ولی دی چې دی دا خبره د ډیورنډ خط باید ومنلی شي نو زه به یو شی عرض درته وکړم په هغه وخت کې د جمهوریت تقریبا 2 که 3 میاشتې تېرې وې بیا د وتلې کوزنه ولی خان یو سفر وکړ افغانستان ته چې دی د سترګو د علاج دپاره ته لندن نو یو ځای کې دی د شپې مېلمه کړو د شپې ډوډۍ یې وخوړه ما زړه و چې ولاړ شم دی دوه پرېږدم خلاصه ما ته وشتم کېنه او چې د سار د ملا ځان وکړ تر هغه وخته پورې په دغه مسایلو دی وغږېدم هغه زه لوال صاحب زه فکر کوم ځینې شیان دي چې باید هېڅ وخت ونولی شي زه داسې فکر کوم والا په آینده کې ځینې خلکو قدرت ته ورسي او فکر به ورسره وي ځینې شیان هېڅ ونولی شي مګر د یو لیکلی څو مادې لیکلي وي چې ولي خان څه غواړي چې په یو ځای کې یو دغه ورته آیا دی غواړي چې آزاد پښتونستان وي که په هغه په پاکستان کې دی پایسته یو هغه ایالت باندې پاتې کېږي هغه د افغانستان سره یو ځای کېږي دا ټول شیان اوس دا واخله هغه د بنظر درته معلوم کړه هغه شی هم یو ځای کې چې لازم ولي خان وکړي نور داود خان هغه وخت کې موږ غیر د دغه نشته خبره البته معقوله وه چې د پښتنو او بلوچو حق او حقوق غواړو دا چا نه شو ملامت کولی مګر په نور هغه کې ډېره زیاته مننه قدرمن وفادار صاحب کاش کې ستاسو اړیکه له موږ سره منظمه وای خو وخت تاسو ته ډېر کم پاتې شو او زه خواشینی یم اما په دې موضوع به بیا بل وخت سره پروګرامونه نیسو قدرمن وفادار صاحب قدرمن جهاني صاحب تاسو دواړو له حضور نه ډېره زیاته مننه د افغانستان د لومړي جمهوریت د ټینګښت په مناسبت زموږ دغه فرهنګي سپړنه همدلته پای ته رسیږي تر بلې فرهنګي سپړنې پورې تاسو په لوی او بخښونکي خدای سپارم الله مو مل شه تر بیا